السلام علیکم قدرمنو. دا وخت زه په هغه جماعت کې ولاړ یم چې پرون ماښام په دې کې بمي چاودنه سوې وه او له امله یې تقریبا تر 800 پورې کسان په دې کې شهیدان سوي دي. ماجد ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی. تاسو یې ګورئ چې دروازې او نور کړکیانې دا یې ډېرې شدت متاثر سوي دي. دا دی ګورئ خوا دی بوټي دا خو دا ګرشیانې دي بوټونه څه پاک وبر نه غواړي نو څه باندې وکړو ته راځې صاحب ته نن بس ترشنس روان زندگی گرکشنم به چند شدی؟ روان پخردی؟ دا سپاټ چې دی سپاټ یې دا دی ماخذ دا قرآن شریف دی یا ولا رجلنا